د نوي مسلمان شوي عیسوي کیسه وړاندې کوونکی نور غفور زهیر. انتونوچي اوسنی نوم یې عمر دی. خپله کیسه داسې کوي: زه د ژوند په ډیرو سختو حالاتو کې وم. هره ورځ به په دې فکر کې وم چې ځان ووژنم، خو په دې نه پوهېدم چې څه ډول ځان ووژنم. په خپل لاس ځان اعدام کړم او که ځان ورته واچوم او که نور. خو بیا به له ملګرو سره د مشورې وروسته دا تمه راته پیدا شوه چې کیدای شي څه وخت وروسته دا حالت ښه شي. خو داسې نه وه. زه ورځ تر بلې خرابېدم. که څه هم چې ماته د ژوند ټول سهولتونه موجود وو او هیڅ کومه ستونزه مې نه لرله، خو بیا هم ژوند تریخ و. نه پوهېدم چې څه وکړم. نوموړی زیاتوي: ما د څو تنو مسلمانانو سره یو ځای په یوه نړیوال پوهنتون کې درس ویله، خو د دوی سره مې دومره نږدې روابط نه لرل. یوازې روابط مو دومره و چې کله نه کله به د درس په یوه موضوع باندې څو دقیقې خبرې وکړې. یوه ورځ د نورو ورځو په څیر خپل درس ته لاړم. په څوکۍ د کیناستو سره مې په یوه داسې جمله سترګې ولګېدې چې زما د ټولو پوښتنو ځواب پکې و. هغه دا و چې یو چا لیکلي وو: ایا ستونزې لرئ؟ ما ویل هو. وروسته یې جغت ورسره لیکلي وو: لمونځ دې سم کړه، الله به دې هر څه سم کړي او ټولې ستونزې به دې حل کړي. دې جملې سخت خوشحاله کړم او ومې غوښتل د یوه مسلمان سره تماس کې شم، ځکه ما فکر وکړ چې لمونځ یوازې د دوی کار دی. د یو تن مسلمان سره مې خبرې وشوې. هغې زما د پوښتنې په ځواب کې وویل: ته چې غواړې لمونځ وکړې، ته باید لومړی مسلمان شي. دا راته لږه ستونزمنه شو، خو هغه کلمه مې بیا ذهن ته راغله: ستونزې لرې؟ رضا لمونځ دې سم کړه، الله به دې ټولې ستونزې حل کړي. دې جملې بیا دې ته تیار کړم چې اسلام ته هم غاړه کېږدم. هماغه وه چې یوه اونۍ وروسته مسلمان شوم. د مسلمانېدو نه وروسته مې سم لمونځ ترسره کړ. اوس زه یو خوشحاله او آرام ژوند لرم. ټولې ستونزې مې په رښتیا حل شوې، خو ارمان مې دا دی چې کاش زه مخکې مسلمان شوی وای، تر څو تیر عمر مې هم په همدې ډول په خوښیو کې تېر شوی وای. یا الله موږ رښتیني او غوره مؤمنان جوړ کړي. آمین.